السلام علیکم ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته زما طرفانه خاص دعا کوئ چې मैं सेहत सही منشیات में जो भी राहता ना तो वो मेरे लिए नहीं था सॉरी थैंक्स مننه الله مې عزت وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو په سکرین چې کوم تصویر تاسو ته ښکاري دا د هغه غمزپل شاعر دی. یو څو ورځې مخکې چې د هغه کومې ویډیوګانې هغه وایرل کېدې په ټیک ټاک او په یوټیوب او په فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې، بیا د هغې نه پس چې کوم شاعران د هغه سره هم میلاو شو، هغه بیا د علاج نه انکار وکړو. نو اوس بیا هغه کوم ریسکو چې دی هغه هسپتال ته وړی او د هغې نه پس د هغې کومې ویډیوګانې چې دي هغه تاسو په سکرین باندې کتی شئ. د دې نه راځو یو بلې ویډیو طرف ته په کوم کې چې د عمران دیوانه باقاعده علاج روان دی، نو هغه هم تاسو وګورئ. بیخي انسان ورله انسان نه ښکاري، د ښکلي مسلمان نه ښکاري، په خپله ګټه باندې ښه پوهېږي، د چا تاوان ورله تاوان نه ښکاري. د ستا جذبې مړې د ټوکو جذبې، د ستا پیریان راله پیریان نه ښکاري. د عمران دیوانه سره مختلف سیاسي خلکو د دې نه علاوه سوشل ورکرو هغه د خدمت دپاره ورسره تعاون اعلانونه کړي دي. نو د عمران دیوانه کوم علاج چې دی هغه اوس روان دی. د عمران دیوانه د پلار کوم انټرویو چې راغلی وه په هغې کې هغې ویل چې عمران دیوانه کوم دا میاشت دوه چې دي هغه ډېرې زیاتې په سخته کې تېرې کړي دي، یعنې په کور کې هغه شپه هم نه ده کړې، بهر داسې په یو ځای په غرونو کې به هغه هم ګرځېدو، هلته به په شپې کولې. بل دا چې هغه نشي هم شروع کړي دي او هغه ډېرې خطرناکې نشي هم شروع کړي دي. اوس په هسپتال کې پروت دی. د هغې کوم وینا چې کېږي او کوم زمونږ کوم یو ملګری د هغه نه چې مونږ تپوس وکړو، نو هغه دا ویل چې عمران دیوانه کوم 2 ورځې چې هسپتال کې وشوي نو ډېر زیات په سکون ورته میلاو شو او ښه په سکون کې دی. انشاءالله امید دا ظاهرېږي چې عمران دیوانه به په میاشت 2 کې هغه مکمل روغ وي. نو دغه نوي کوم معلومات چې د عمران دیوانه باره کې راغلي او مونږ تاسو سره شریک کړل، انشاءالله دې نه علاوه که نور داسې معلومات د عمران دیوانه باره کې راتله نو هغه به هم موږ تاسو سره په خپل چینل کې شیر کوو. نو امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.